پیسې ګټل غواړئ په اسانه باندې پیسې ګټل غواړئ ایس ګران کار نه دی خو ګورې دا یو پروجیکټ دی دا مزیدار انسټال کا او په دې ځای باندې نه صرف ټک ټک کوه که په ګوته ټک او که په سوکي ټک او که سټک ولا راځي خو خدا ټک ټک کوه کاینز بخیږي د سپکې ځینې سیستم نورم شته کاینز بخیږي کاینز به سره جمع کیږي او پیسې ګټه ایزي څونه اسانه طریقه ده ګوره نه پکې مهنت شته مهنت مکوه مسه سکلز د کوه سکل هم څه ټایم مو ورکوه چې په ځان باندې دومره ټایم واړی څه سکلز د کې چې خپل ویلیو سیوا کې نه آسان کار دی څنګه چې په اردو کې وایي چې چپر پاړ کر دینا که چپر پاړ کر دینا دی کینه سم له وته ټکو پیسې به جمع کیږي لکه ماشوم وته کینه یا که پیشو دي ساتلی هغه به د پنجوي ټک ټک بکیږي یا که توتی ساتلی ورته په پلی واچو خپل ته ولا کوم کې ربړ واچو او پلی راځي دا بټکی کې پیسې بس تا جمع کیږي ګران کار خو نه دی ایزی کار دی دا یو پروجیکټ چې ډیر زیات وایرل شو ډیرو خلکو استعمال د دې شروع کړي چې د پترو باندې با مونږه پیسې ګټو د نوم د هامستر کومبیټ اوس د هامستر کومبیټ څه شی دی ګوره د یو نیم ټایم کې نه دی ما ته بجلی ګرمه ولا نصیب راځي خو بس بیا بس ویم الله تعالی د سره د خورو بخیلی خو زما خبره ته وکړه په انګلیش کې دی یو متل هغه متل وای when something is free for you you are the product چې کله یو څه ستاسو لپاره فری کنه نو یاد ساته ته کسٹمر نه خته په خپل پروډکټ تا ته بزان کسٹمر ښکاری گاک ته گاک نه تا غ پروډکټ د ستا استعمال کوي دغه سیز ګوره په پښتو کې هغه یو متل دی او د پښتنو مشرانو متل کړي بس د کانی کرخه ده چې پیشو د خدای د پاره مګ نه نیسی اوس دې کې ډېر جوړ مطلب دنه پروت دی اق خبره دلته د انګلیش په پروورب کې دی چې کله یو سیز تاله یو کس فری درکې ولې د فری درکې یار ته پوه شې چې ته کسٹمر نه ته داغه د لپاره پروډکټ زه تعالی یک مثال درکم چې ته په خپوي شي ګوګل خو پیژنې کنه ډیلی حساب سره په یو نیم سیس خو لازمي سرچ کې ګوګل سے په سیس باندې نه په ګوګل سے بلمنډه کې لکه تور کې دنه ته پوسو کوله ته وای چې دا سیس په کم ځای کې کله په سوم تاریخ څنګه شوی او چا کړو ټول ډیټا درکې اوس تا نه چې ګوګل پیسې وخت چې د ډیټا در کوم لاله خو د سکارو کې چاول یو 50 ورزوا یو سلګونو ورزوا اله بدته نه ورکه فری اف کاست لیدر کې او تا ته پته شته دا ګوګل نه دا تقریبا 10 ارب ډالر لس ارب ډالر هر کال صرف په خپل مینټیننس باندې لګي دومره ایکسپنسیو کمپنی چې هر کال صرف لس ارب ډالر په خپل مینټیننس باندې لګي او تاسو سیس فری درکې دي ته تاسو سوچ نه کړئ یا څومره ارتفیشل انټيليجنس والا چیټ بوټس دي لکه مثال کې تور پر نن سبا د ټولو مشهور د واتس اپ دا میټا اي اي دا تا غي استعمال دا غنه ته پوښتنه کې یا د واتس اپ استعمال کې د خلکو سره د میسیجز د خبرو وغیرہ د پاره یا د نور د پلیټ فارمز استعمال کې د فیسبوک فرض کې استعمال کې نو هغه تعالی چته کې پیسې د نغوختي خو اوس ځینې خلک دا ویلی شي چې سر خو اره میاش 2000 یا 1400 یا 1500 دونیم زره مطلب روپۍ خرج کوم باغی باندې پیکج کوم نو یاد ساته د پیکج د روپۍ ته صرف خپل ټیلیکام نیټورکس لور کې لکه مثال کې تور پر زونګ شو ټیلینار شو جیز شو هغه ته انټرنیټ پروواید کوي د پیسې ته د هغه ورکې د دوی نه دوی ته نه پیسې نه لې دوی ته سیس فری درکې خبرې فری د لولې درکې بیکاز یو ار د پروډکټ ګوره زما یوې خبرې ته وکې دا ډېر ډیټیل کې نه کومه او خيار خلک په لک پاسانه باندې پوهش په غور باندې واوره دا زمانه نه ده د انټرنیټ دا زمانه دا د ډیټا زمانه ده چې د کم کس سره د څومره سیوا خلکو ډیټا ای او کوم راغه سیوا پیسې ګټلې شي یو پیره د بیا ویم بیا وره په کوله وګونو باندې وره د دې انټرنیټ په زمانه کې چې د کم کس سره د څومره سیوا خلکو ډیټا ای او کوم راغه سیوا پیسې ګټلې شي بس د دقه استعمال د کمپنیانه کوي او خو بشماره پیسې ګټي د بشماره خلکو ډیټا د ځان سره ساتل چې څومره سیوا ډیټا د دوی سره د اوقم راغه سیوا پیسې ګټل شو اوس دا څنګه کېږي دا بیل باس ته خو زما په خبره باندې او خيار خلک پوه شو الریډي مونږ راټاویږو خپل ټاپک لا ګوره زما خبره ته وکړه دا هامستر کومبیټ نه دا د ټیلیګرام پروجیکټ دی ټیلیګرام نه د دوی پروجیکټ دی او دا رشینز جوړ کړی دی دوی وایي چې دا کم کاینز جمع کې دا یو قسم له کریپټو کرنسي ده کریپټو کرنسیز نه څنګه چې بیت کاین دی یا پای و یا د وغیرہ مختلف قسمه کریپټو کرنسیز په بلاک چین باندې غلان چې په بلاک چین کې چلیږي او دا غنه خلک ټرانزیکشنز کې پیسې ګټلې شي حقیقت کې پیسې ګټلې شي نو د سیدا یو کریپټو کرنسي ده اوس ګوره دلته کریپټو کرنسي څه د بلاک چین څه دا یو جدا ټاپک دی په دې باندې بیل باس او کو دلته زه صرف ساده طریقه باندې شارټ کټ پویو مچ په خپل ټاپک باندې باس کو دوی وایي چې دا کم کاین څه جمع کېدا به ایز ا کریپټو کرنسي او دا به مونږ لانچ کو په یو بلاک چین پلیټ فارم باندې چې دا غنوم دی ټون دی اوپن نیټورک چې کله دا په دې باندې لانچ شو نو په ساده پښتو کې د دې دا مطلب شو چې دغه کاینز کم چې تا په ټک 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 یا غ ډیلی سای پر باندې یا په ډیلی ریوارډ باندې یا په ډیلی کمبو باندې کوم
مختلفې طریقې چې پکې دي په هغې باندې ګټلي دي او بره جمع شوي دي پر هاور ستا ګټه الرېډي روانه ده او ستا کاینز جمع کېږي دا به ته بیا خرڅولی شي په پیسو باندې نو چې کله لانچ شي دا به ته بیا په بل کس باندې خرڅوي هغه به تا له دې پیسې درکوي نو بس ته پیسې ګټلی شي نو د اوس نه ځان له ذخیره وکړه اوس چې کله دا خبره دوی وکړله او دا پراجیکټ لانچ شو نو ته په خپله سوچ وکړه که نه د زیاتو خلکو مقدار په دې دنیا کې هغه دی چې هغوی وایي چې لکه اوس به محنت څوک کوي ټایم به څوک ورکوي سکل به څوک زده کوي خپله ویلیو به څنګه سیوا کوي په زده کړو باندې د علم په زده کړو باندې دې ته زیات خلک توجه نشي کولی ګران کار دی نو هغوی څه اسانه لاره ګوري شارټ کټ یې ګوري نو د دې نه بل ښه شارټ کټ شته چې درته سیز پروت دی ټقه 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 او ګټه نو اوس چې دا خلکو ولیدل چې دا سیز خو ډېر زیات اسان دی تا ته پته شته خلک پرې رامات شو رش جوړ شو میلیونز آف یوزرز د په لږ وخت کې ګین کړه میلیونز آف یوزرز اوس دا الریډي نه د ګټه شوله د دې مثال داسې دی که په یو دوکان باندې نه یو دوکان په یو ځای کې یو پیره رش ولګېدو که نه هلته کې بیا هر سړی دوکان کلا وخلو ته تیار وي هلته کې چې هر قسم څیز ته چلی نو چلولی شي چې په یو ځای کې په یو پلازه کې یا په یو مارکیټ کې یو پیره رش ور ولګېدو هر سړی ځي په هغه ځای کې هر قسم دوکان کلاوی پکې چلیږي نو دا رش یو پیره په دې باندې راولګېدو او بله خبره ده چې رش یو پیره راولګېدو که نه نو دا خو د انټرنیټ زمانه ده دا رش چې کوم په دغه ځای کې لګېدلی د دغه ځای نه دوی ډیټا اخیستی شي او چې ډیټا اخیستی شي هغه وختینۍ خبره چې مې درته وکړه چې د کم کس سره یا د کمې ادارې سره د څومره سیوا خلکو ډیټا وه هغومره سیوا پیسې ګټلی شي نو په میلیونز کې خو دوی په لږ وخت کې د زیاتو خلکو ډیټا جمع کړه ورسره نور هم جمع کولی شي دوی ایزیلی پیسې ګټلی شي او چې کله یې ګټلی شي بیا یې تعال هم درکولی شي ناشنا خبره نه ده بالکل کېدای شي چې دې نه ته پیسې ګټلی شي چې دوی دومره وګټي ستا په سر تعالی ته درکولی شي ستا په سر ته پراډکټ ستا په سر ګټلي سر ناسته کمیشن ته تعال هم درکولی شي چې واله دا پکې ته واله او دا به د دوی چلیږي هله چې دا میلیونز آف یوزرز دوی د ځان سره بیزي هم وساتي چې لاړ ته نشي داسې نه چې یو پیره رش جوړ شو واپس رش لاړې مارکیټ خو کېناستو او چې کېناستو کم خلک چې لاړل واپس د دوی هغه نوې ډیټا بیا شته دی هم نو دا به د ځان سره مصروف هم ساتي چې بیا که د دوی سر ډیټا نوی راځي چې هغه ته اخیستلی شي رش مصروف ساتلی شي نو ډېر ښکلې سټرټیجیز دي په هغې کې دي کړي دي چې وروره داسې کار دی چې یو خو دا ټایپینګ کوه ټقه ټقه کوه روزانه کلاوه ټقه ټقه کوه نو ستا حاضري به لګي چې او ته د دوی یوزر یې ورسره ده لکه نورې خبرې هم در کړي دي چې یاره دغه ځای کې ډیلي ریوارډ دي ډیلي انعامونه ستا راځي نو ګوره مس یې نه کړې هره ورځ به یې کلاوې هغه ریوارډ به کلیک کړې هغه انعام به تا ته میلاویږي که یو ورځ د کلاو نه کړو هغه ریوارډ ستا لاړی نو ډیلي ستا حاضري لګي دغه شانتې په دې کې ډیلي سایپر وي په هغې کې څه خاص کوډ راځي هغه کوډ به ته ډي سایپر کې واپس به راځي نو هغې سره تر ورو بیزي داسې پکې ډیلي څه کامبو وغیره دي هغې ته ځي نو مطلب شارټ کټ د خبرې نه دا دی چې ته په ډیلي حساب سره د ځان سره بیزي هم ساتلی په هغې کې الریډي انوالو وي د دنیا غټو کمپنیو ته دا پته لګي چې په دې ځای کې رش شته دی دا هغه مارکیټ دی چې دلته کې د حد نه سوا رش دی او د ډیلي حساب سره دی ځي نو ستا استعمال ایز ا پراډکټ هغوی کولی شي خو کافي پیسې ګټلی شي په هغې کې بیا تا له څه کمیشن هم درکولی شي دا هېڅ ناشنا خبره نه چې دی تا له بیا وروسته پیسې درکولی شي او د دې لزه یو مثال درکمه هم د داسې قسمه میتھډز چې په هغې کې پیسې په داسې طریقې ګټلی کېږي چې په هغې کې پراډکټ دی دا مخکې مو د انټرنیټ د زمانې نه مخکې په اسانه باندې کېدل لکه مثال کې طور پر پیرامید نیټورکینګ یو مختلف قسمه خلکو کپنو به کول سکیمز چې په دې کې به داسې کېدل زه تا په شارټ کټ مثال پوه کړم چې دا کس دی ته به ورغلې تا ته به ویل چې هلکه ته داسې کار وکړه چې یو 15,000 روپۍ انویسټ کړه صحیح شو دا کمپنی ده تا له مونږ جاب درکو او جاب به ستا دا وي چې ته به زمونږ په نیټورکینګ کې زمونږ ایز ا ډسټریبیوټر کار کوي یا به ایز ا مارکیټر کار کوي زمونږ مارکیټینګ به کوي څه چل به کوي کسان به ګوري او هغه به په ځان پسې لګي دې ته مونږ ریفرل سیستمز وایو ستا به یو خاص ریفرل کوډ وي ستا نوم به استعمالېږي هغه کسان به ستا په ترو دې کمپنۍ نه راځي نو هر کس که په ځان پسې 3 کسان ولګول که 15 کسان ولګول د هغې په سر به هغه ته پیسې میلاوېدې نو خلک به پکې ور انوالو شو دی خو وګورې لکه مثال کې طور پر زه تا لږ په مثال پوهه کړم ته دې ته رالې او تا ته کمپنۍ ویل چې 15,000 روپۍ انویسټ کړه او بیا به زمونږ دپاره ته مارکیټینګ کې تا له مونږ جاب درکړو چې څومره ته مارکیټینګ سیوا کې هغومره به تا ته پیسې میلاویږي تا هم ویل صحیح ده زه خو په جاب باندې دغلته کې ولګېدم او زه د دوی دپاره کار کوم تا ته پته نشته چې دوی دا تا ایز ا پراډکټ استعمالوي د دوی سره څه پراډکټ نشته دی خو اوس به څه چل وکړي دی به 3 کسان ته ولاړې 3 کسان دې په ځان پسې ولګو 1 دې ولګو 2 یو کس دې هغه دې ولګو 3 یو کس دې یو د ترور ځای راونیو یو د تره ځای راونیو یو د خپل کشر ورور د غوږ نیولی چې شابه دنګه په ما پسې خپل ریفرل زما د ریفرل کوډ په ترو باندې هلته لاړ شه اوس به دوی څه چل وکړي د ده نه به 15,000 روپۍ والي چې دا ستا انویسټمنټ شو اوس ته ځان له کسان ګوره بیا به تا له مونږ تنخواګانې درکوو دغه شانتې د ده نه به 15,000 روپۍ والي او د ده نه به 15,000 روپۍ والي ځکه چې دوی د هر کس نه پر هیډ 15,000 روپۍ دي دا د دوی انویسټمنټ دی اوس ګوره ستا په
سر باندې چې کوم 3 کسان رالل د پیسې ته جمع کا 15000 شوي خدا کم 15000 چرالي کې دي شي د دینه د تعالی 5000 واپس درکې چې دا والا د ستا کمیشن شو دا کار کړل څومره تازان پسې کسان لګول مارکیټینګ دي کړو دا پرسنټیج حساب سره موږ تعالی پیسې درکو زموږ خپل یو پورا پروپورشنل سیستم دی داغه پترو درکو د 15000 خو دې تعالی درکړې تم خوشاله شو چې مړه کوم انویسټمنټ مې کړو خو مال واپس راځي سر په سر شو خو دې ته سوچونه کو چې ته ایز ا پروډکټ استعمال کړې ستا په سر باندې دوی تم 10000 روپۍ ملاو شوي نو 10000 روپۍ خو له فری لاړې تعالی ته 15000 صرف درکړې دا قشانت کوله ته نور ګوري د حساب بکیږي او دا قشانت کې ددم دې به مولا درې ګوري دله بم دې 15000 ورکې 10000 باغوي لاړ شي کته نور درې وکتل نور بدل 15000 درکې کې شي ته پکې 15000 روپۍ ګټه نورم وکې د څه پس نورم زی خو 10000 هغه ته رسی نو تا ایز ا پروډکټ استعمالي او پیسې خټې ټګټي یو سکیم د پیرامید نتورکینګ چې پاږي کې سب پروډکټ وغیرہ شته د ریفرل سیستم په تر باندې کسان راځي او پیسې ګټه د قشان د کې حساب د ملټي لیول مارکیټینګ ام ال ام مارکیټینګ هم د خو په دې کې فرق صرف دا دی چې دا کم کسان ته پزان بس لګي کنه نو دوی په کې یو پروډکټ لازمي لانچ کړي څه شی او سره یې شي زو سره خرڅول وي هغه په کې ور خرڅي تا چې پزان بس کم کسان پتا باندې مسیز در خرڅ کو تا چې پزان بس کم کسان ول ګول پاغي باندې مغه سيزونه ور خرڅ کړو چې کمی پیسې ترالي د اغې نه څه کمیشن تاله درکو باقي ځان څه کې خودو اوس هغه پزان بس کسان ور ګول په اغې باندې مغه سيز خرڅ کو او د اغې نه څه کمیشن هغه ورکو باقي د ځان څه کې خودو نو چې کله پکې پروډکټ راشي باقي دغه شی دی دغه بیا مونږ ام ال ام ملټي لیول مارکیټینګ وایو نو په دې کې څه دی صرف کسان راغونډو کسان څومره چې رش سیوا کیږي کنه هغه مر پیسې سیوا ته ګټلې شي خو باغی کې ایز ا پروډکټ ته استعمالي کې نو بس د اغه نوې شکل وته وای د اغه نوې شکل داسې قسمه مختلف قسمه پروجیکټس چې باغی کې خلک راټولوا او چې ونس د خلک راټول کړه بیا باغی کې مختلف طریقې کې چې ته پیسې ګټلې شي او باغی کې د ټولو اهمترین ته مو چې څومره د سیوا د خلکو ډیټا وا بس بیا خو د سیس په خپل لاس کې بیا چې څومره سیوا پیسې ته واړې ګټلې شي د دې ته یو لیټیسټ مثال بل درکم چې زمون په دې خولي پښتونخوا کې دا کار شوی او د نن تقریبا لس کاله آی تھنک سوچ لس کاله مخکې که زه غلط نه یم او هغه د څه شو وای خدایا دې خو ګوره سره روپۍ یا چی دته سره روپۍ ډالر ته چې جوړ شوی د سری روپۍ نه تقریبا 12 کاله مخکې خبره ده एकदम ورو आवाज خورا شو لاله کسره روپۍ دا په پلان کې ځکه چې مندر جوړیږي چاوي د کې یو خاص میټل استعمال شوی دی هغه په کار دی چا سوي خو سره روپۍ په 10 روپۍ باندې خرڅيږي خلکو خرڅول سٹارټ کړو نو اوس د دې په باره کې مختلف قسم واقعیت او باقي کې چې کوم واقعیت سنس جوړین او غو دا وا چې دا ځینی کسانو یو ګروپ او وی ګرځیدلی او د 10 روپۍ خ ډېر جمع کړي او په بورو باندې جمع کړي خ په بورو جمع کړي هغه ځان څه کې خو دی او بیا پوره ټیم ولک کسانو او هغه زی په زی باندې خارشي او دا افغاني خوري کړي چې دا خو په پلان کې ځکه په کار دی نو پلان کې میټل لپاره کې نو پلان کې مندر کې په کار دی نو هندو یالي نو بت پرست یالي او بس مختلف قسمه افغاني خوري کړي خلکو ذهن ته دا ورچوي چې دا شی ګوره په لس چند سیوا خرڅيږي 10 روپۍ به درکو دا مال راکوي نو خپل پیسې ځان سره سی لګونته انویسټمنټ خو به کو کنه कुछ पाने के लिए कुछ कोना पड़ता है नो यो दुकानदार न बल दुकानदार न लस रुपये د یوې روپۍ په بدله کې ورکړي او 3 روپۍ ته اغستې دي او هغه هم د ځان سره کومه بورو کې چې جمع کړي هغه ته هم دا ورشتي چې دا وراله سواله ګټه کوي دا انویسټمنټ دی نو اوس دکاندار خبر شو چې لکه دا شیخ پرشتیا خرڅيږي راشه کنه یو بل ته ویلي چې 3 روپۍ غوړه په لس خرڅيږي بیا دغه شان دی په قلار ریټ سی وکړي چې په شل خرڅيږي نو په 10 خرڅيږي نو په 50 خرڅيږي نو په شپېته او یا ته رسول ما ته په خپل چې یو کس ما سره هغه وخت یو 3 روپۍ و او یو کس راته لکه دغه 3 روپۍ ما لراکو زمانه او یا روپۍ والا د خلکو یقین پیدا شوی چې دا سیس چرته په یو سیس کې استعمالي کې څه شی دی اوس چاته پته نشته چې څه شی دی پروډکټ نشته دوی په خپل پروډکټ دی خو دوی پوه نه دي په دې باندې نو هغه څه چلو شو چې کله دا خبره اوازه خورا شو لکنه او خد خلکو یقین پیدا شو او خپ خلک رامات شو یو بل سیوا ریټونو باندې غسته په شپېته را کنه په ویا را کنه په اتیا را نو په هغه کې د کار وشو چې سیوا خلکو دا سیس خرڅول شروع کړو په دې کې اوس دا کسان راوته لو دقه بوري چې کوم جمع کړي وکنه غیبار تر وستل مارکیټ ته او چې کوم خصامي کسانو چې غستل شو په هغه باندې د 10 روپۍ ور خرڅ کړل چې لکه په 70 روپۍ او په 20 روپۍ د ډالر ریټ ته رسول او په بورو باندې مال چې کله خرڅ کو خې پیسې یو ول دا غزنه رفو چکر شول ورک شول نو په هغه ځکه لګونته کې بیا غي سایکل وکړو ځکه یو مغسته بل مغسته په منځ کې سپارک نو اسه غستل خرڅول وشو لګونته کې وشو چې بیا یو پرې خدل بل پرې خدل نو د چا سره چې بیا سونه پاتې شوی دی پاک کې تاوان کړی دی نو په دې سیستم کې بیا داسي یو خو تیز پروډکټ استعماليږي او بل دا چې دا په مضبوط بنیادونو باندې دی ولر اني ټایم چې په هر ځای کې فیل شو او هر ځای چې پکې ارسمره انویسټمنټ کړي او بس هغه ته ارسلاړ خبره ختم شوله نو دام یو پاسیبিলিټي بیا د دې کې دی چې دا هم یوزرز را غونډول دي خلک را غونډول دي
او د خلکو نه بیا په داسې مختلفو طریقو باندې پیسې ګټلې بیا که په هر ځای کې هر څنګه فیل شو صحیح شو. اوس ګوره زه دا نه یم چې دا شی دی دا تعالی ما صرف مثال درکو چې خلک تر هغون کې په څه طریقه باندې هغه ایز پروډکټ استعمال شوی ما صرف دا مثال درکو. زه دا نه یم چې هیمستر کومبیټ بالکل د دې په شان دی. هیمستر کومبیټ یو آنلاین پروجیکټ دی د انټرنیټ په زمانه کې دی. یوزرز دوی راغونډولی شي او د هغوی استعمال کولی شي چې د هغې نه پیسې وګټي. نو ضروري نه ده چې دا داسې سکیم وي چې تا له پیسې نه درکوي. دا تا له پیسې هم درکولی شي چې ستا په سر پیسې وګټي خامخا یې دله درکولی شي. ناشنا کار نه دی بالکل دې پیسې اخیستلی شي. اوس به ته وایې چې سر پیسې ترې اخیستلی شم خو ښه شی چې وی کم کنه چې پیسې ته غسل شم او زما پیسې نه راځي او ټکه ټکه کوم اوراته ملاویږي خو کوم به کنه زما پیسې زی سر نو زه تاسو یې مکوي ته ما منې کړی نه خو یو خبره زما واوره چې هغه زما د دې قوم د پاره زما د دې قوم د بچی د پاره د حد نه سیوا لازمي دي چې ګوره د دې فیوچر نشته دا تعالی ویلیو نه درکې دا تعالی داسې ویلیو نه درکې چې ستا ډیمانډ په دې دنیا کې د دې دنیا په دې مارکیټ کې ستا د قوم ډیمانډ د باقي قومونو مخې ته پیدا شي نه چې د یو قوم بچی صرف په ټکه ټکه پیسې ګټي کنه نو ټکه ټکه زناور دا ته ما وی په توتي او په پیشو هم کولی شي هغه هم کولی شي سره ته ویلیو نشي سیوا کولی. نو لہذا که ته فرض که صرف د دغه پته مناسي چې په ټکه ټکه به پیسې وګټم او بیل ګیټس او ایلان مسک به وروسته پرېږدم او د شیخ چلي په شانتې خوبونه یې نو یو خو تا خپل وخت ضایع کو. نمبر 1 دا ټایم ډېر زیات لازمي دی. دویم ستا سایکو نه ده ستا سایکو ستا ذهن دا ډېر زیات ګډوډ طرف ته لاړی. ستا سایکو د یو لیزیست انسان په شانته کې جوړ شو چې بس داسې طریقې چې څنګه کوم پیسې راته ملاویږي دا دوانه ډېر زهرجن څیزونه دي. دا دوانه ستا د پاره ستا د قوم د پاره د دې امت د پاره زهر دي. یو تا دا ټایم په دې کې استعمالولی شو چې ته خپل ځان او په خپل سکلز باندې داسې کار وکړي چې ستا ویلیو دومره سیوا شي چې یو کپني بل کپني ستا ډیمانډ لري ډیمانډ چې داسې کس په کار دی چې زما د پاره کار وکړي او هغه به ته په ځان باندې محنت کې او په ګینټو او په ورځو او په میاشتو په کلونو محنت پکې د هغې نه بعد پتا کې هغه ویلیو پیدا کېږي. لہذا زه تا ته دا نه یم چې دغه مه کوه ټکه ټکه دي پیسې هم درته میلاوېدی شي میبي چې درته میلاو شي نو کوې ته خو زما نه یې منې کړی خو د دغې په تمه پرېوځه مه په خپل ځان کار وکړه سکل زده کړه خپل ټایم قیمتي کړه خپل ټایم ټول دې شي باندې مه خرچ کوه چې باقي بس لوپریانې کوه ټکه ټکه کوم او پیسې به راځي. دغه څیز غلط دی. او بل د دغې نه دا سوچ مه پیدا کوه چې دا پیسې دونه په اسانه باندې پیدا کېږي سایکو دې جوړې شي هغه نورو ته مخې چې مړه پیسې خو په رښتیا په ونه کې راخېږي بالکل په ونه کې راختی شي خو چې په تا کې سکل وي ستا ویلیو سیوا شوي بیا بالکل راختی شي خو که نه ته داسې په ټکه ټکه باندې یادوې چې داسې په ونه کې راختی شي نورو ته مې دغه زهریلا ذهن دې خپل هم جوړ کړو د بل بچي هم جوړی د محنت نه د سکل نه د خپل ځان ویلیو کولو نه څه ته چې موږ ویلیو یور سیلف وایو د هغې نه دې راویستو نو ځان دې غرق پر کو چې په کوم را روان جنریشن دی هغه دې ټول غرق پر کو. لہذا د دې دوه سيزونو خیال ساتل پکار دی چې په خپل ځان او په خپل ذهنیت باندې کار وکړي زده کړه وکړي د حد نه سیوا زده کړه وکړي چې ستا ډیمانډ پیدا شي د حد نه سیوا ډیمانډ پیدا شي چې دا ورسره کولی شي که نه دا سيزونه لازمي کولی شي نو که هغه ورسره بیا کې کوه ټکه ټکه ستا نه پیسې یا په زمانه څه ټکېږه. باقي خبره دا پاتې شوه چې سر کرپټو کرنسي دا په اسلام کې حرام دی که حلال دی یا فارکس ټریډینګ شو یا داسې نور هم تپوسونه مانه خلک کوي ټایم ماته اکثر میلاو نشي نو بس رانه خبره پاتې شي او یا رانه یا فارکس ټریډینګ شو دا حلال دی که حرام دی نو په دې باندې جدا کلاس اخیستلی کېږي او جدا کلاس به بیا انشاءالله چې والو. وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير.